او سولې ته چې شي نو رسول الله والمؤمنون بیا به نایب فاعل په شکل باندې مرفوع شي. او دغه د کعبې مبارکې حرمت خدای پاک نه د ما نه مخکې چاته حلال کړی و نه به یې وروسته کی. ما ته هم صرف یوه ورځ حل راغلی و چې جنګ راته پکې روا و د سهار نه تر مازدیګره پورې. اوس نن چې دا هغه ورځ تېره ده بیرته یې حرمت داسې ده لکه د پخوا په شکل. اغزي یې نه ویل کېږي، ونې نه ویل کېږي، کوم شی چې پروت وي هغه نه پورته کېږي الا که یو څوک د اعلان په شکل پورته کوي پورته کوی شي. بیا وی څوک چې قتل شکړه نو دا ظاهره ته وګورو دا مقتول بخیر النظرین ده، خوښه دیت اخلي که قصاص. یو سړی راغی ابو شاه په نامه د یمن، پیغمبر علیه السلام ته وی چې ته خو دغه خطبه ماته ولیکه. حضرت پیغمبر علیه السلام صحابه ته ورته ویلي کوي، ثبوت راغی، خبر په دغه ځای کې ده. نو بیا چې نبي علیه السلام ویلي و چې د دغه وطن بوټي هم نه ویل کېږي، یو چا ورته وویلې چې صرف سرګړي موږ ته معاف که، ځکه موږ یې په کورو کې هم استعمالوو، زرګران هم استعمالوي، قبرو کې هم استعمالوو. نبي علیه السلام اذخر مستثنا کړ. دا خو اجمالي دی، دا حدیث مبارک بیان شو چې په دغه کې ثبوت کتابت راغی. پیغمبر علیه السلام نه حضرت ابو شاه غوښتنه وکړه د لیکلو، پیغمبر علیه السلام حکم وکړو خپلو شاګردانو ته چې ورته ویې لیکئ. اوس بیرته راځو اصل قصې ته. مخکې د خزاعه په قوم کې یو سړی و، دغه سړی ډېر لوی پهلوان او لوی بهادر و، خو عادت یې دا و چې ویده به شو خرکه یې ډېر کوه، دومره په زوره خرکه یې و چې د لرې نه به غږ اورېده کېده. نو دی به دا د خپل قوم د خزاعه نه چیرې به په شپه کې چې چیرې تله په سفر او قافلو کې لرې به ویده کېدو. که غله به راغله په قافله باندې به یې چاپه واچوله چې قافله لوټ کړي، دی به غږ وکړو هغه سړي ته چې احمر نومېده، هغه به چې راجګ شو بیا هېڅوک یې مخې ته نه شوی درېدی، دا غله به یې ټول پسې واخیسته. دا د خزاعه د قوم سره د یو چا بدي راغله، د بنو لیسو، څوک یې حذلي ښیي چې یغو بدي وه، نو اراده یې وکړه چې په خزاعه او د شپې حمله وکړي. دلته چې راغله یو نفر ورته پکې وویلې، وایي تاسې یې لږ انتظار وکړه، زه یې ورې وګورم چې احمر شته پکې که نه. هغه خو بیا مخه نه وینه، او چې غوږ ویني ورنږدې شو، هلته په هغه کوم سړی چې کوم ځای کې پراته دي په دغه ځای کې غږ نشته، غږ لرې ده. غلی غلی ورغی هلته، هغه ویده ده، په خوب کې یې ووایه، په توره یې ووایه، په هر څه یې ووایه، په هغه ځای یې مړ کړه. دا سړی خراش نومېده، دغه جګ شو هغه یې مړ کړه. هغه چې مړ شو، نه خراش نه، خراش خو بیا وروسته انتقام واخیست. هغه یې چې مړ کړه، وروسته چې په دغه قافله لګیا شوه، دی چې نارې هر څومره احمر احمر ویلی، د احمر کار خو یې مخکې کړی و. دا قصه خو مخکې تېره وه. مکه معظمه چې فتح شوه، نو د قبایلو خلک، لرې اطرافو خلک دا ښار ته راتله د معلوماتو دپاره چې ودرې څه کېږي، څه وشوه. د قریشو د نبي علیه صلات وسلام خو ډېرې مقابلې راغلې وې، اوس څه کېږي د حالاتو د معلومولو دپاره. نو هغه قاتل د احمر دام راغلی د بازار ته، مکې معظمې ته. هغه د هغه قریبانو چې هغه د چا قریب یې وژلی، د احمر قریبانو چې ولید، نو پوښتنه ترې وکړه هغه احمر تا مړ کړی و؟ ده ورته ویلي او. دا خپلو شاوخوا ملګرو ته اشاره وکړه چې لرې شئ. لرې شو، د تورې وارې په وکړه، په دا خېټې کې ووایه، خېټې یې دوه ځایه کړه، کلمې یې په راویستې، په هغه ځای کې مړ کړه. دغه واقعه چې پیغمبر علیه السلام ته چا حال ورور چې داسې بیا زاړه پورونه انتقامونه اخیستی کېږي، چا د خپل مړي انتقام واخیست. حضرت پیغمبر علیه السلام ذاتې راغی،
بیا اوږد تفصیلي بیان ده د جاهلیت شیان ټول پاتې دي. اول زه د خپل خاندان بل ځای کې یو ځای کې حدیث ته د یغه د قتل نه زه تېر یم چې ما د خاندان څوک چا قتل کړی، د سود د معامله پاتې ده، د ما د خپل خاندان سود معاف ده، پلانکی ده، دا یې ټول ذکر کړه. خو د دغه مړي پور به زه پرې کړم، خو چې بل وارې څوک داسې ونه کړي. دیت یې پیغمبر علیه السلام ورکړه، هغه قریبانو ته دیت پیغمبر علیه السلام ورکړه. دومه خبر دا چې حضرت پیغمبر علیه السلام آینده دپاره خو مرګ منې کو په مکه معظمه کې، خو داسې هم وویلې چې د چا قریب چې چا مړ کو نو هغه اوس د دو خبرې د اختیار خاوند ده. هغه خبر به وروسته کو په دا مابین کې عباراتو ته چې وګورو چې دغه کعبه مبارکه محترمه ده، ازغي هم نه پرې کېږي، ونې هم نه ویل کېږي. د ونو خبره بله ورځ موږ تاسې کړې ده چې کوم قسم ونې نه ویل کېږي. خو دغه ځای پکې لږ څه نوی او تفصیلي ساقطه پروت شی هم نه اخیستی کېږي د مځکې نه، الا لمنشدین، مګر هم د منشد دپاره د اعلان کوونکي دپاره اجازه شته چې وایخلي. اوس په دغه ځای کې خبره ده چې آیا د لقطې د حرم او د لقطې د غیر حرم فرق شته که نه. مخکې موږ تاسې د لقطې مسله ذکر کړې وه. هلته مو ویلي وو چې یو ځای کې شی پروت ده، که خوف د هلاکت و او سړي په ځان اطمینان و چې ځان حرام خوري نه ترکېده، په ده واجب و چې هغه به خامخا اخلي د بعضې ائمو په مسلک باندې. او که نه و خوف د هلاکت مباح ورته چې بیا هم واخلي. بیا یې حکم و چې اعلان به کوي، که غتیر شی و د غټ قیمت شی و تر یوه کاله پورې به اعلان کوي. که کم و په هغه کې مو ویلي و چې په دومره شپې چې د ده خیال دا وي چې نورې ذاتي چښتن مطالبه نه کوي، تر هغه وخته پورې به اعلانونه پسې کوي. بیا مو ویلي و چې پس د اعلان نه که چښتن یې نه شو ښکاره را نغی، نو دغه سړی به یې فقیرانو ته ورکوي په نیت صدقې د خپل مالک. که مالک یې راغی هغه به بیا خبر کړي چې تا دپاره مې صدقه کړی، که هغه قبول کړه خو ښه، که نه یې هغه ته بې زمان ورکړي، صدقه به د ده د لورې نه شي. دا مسله خو مې مخکې تفصیلي ویلې ده د غضب په صورت کې. اوس خبره په دې کې ده چې د مکې معظمې په حدودو کې چې سړی شی پیدا کړي پورته کوي به یې که نه، دلته څه حکم ده؟ نو موږ یې د حرم د لقطې او د باندې د حرم د لقطې فرق نشته. نو بیا څوک سوال کوي چې ښه دلته یې تخصیص بیا ولې وکړو، ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشدین؟ وایي د دې په خاطر چې چا به دا خیال و چې د مکې معظمې لقطه پورته کول به ناروا وي، دا خو حرام دی خدای د دلته خو د زیان خطر نشته. چې د زیان خطر نه ده نو څه یې کوي چې پورته کوي، خو خپل چښتن به یې پسې ګرځي پیدا به یې کړي. لکه هغه د ویلې چې نه دلته هم التقاط شته د اعلان په نیت باندې. وایي هغه وخت خو د امنیت وخت و، هلته به یو څه داسې خیال کېدو چې نو دلته خلک خوري کېږي. نه، نن خو بدبختان صرف د غلا دپاره ګروپونه خلک ځي، ویزې د غلا دپاره اخلي، حتی لوی لاین سره شریکي جعلي پاسپورټونه جعلي ویزې جوړوي او ځي. عین د حرم شریف نه د طواف په حال کې غلاوې کوي. زه چې تلم اول کال 20 کاله مخکې، هلته هغه د یو کمپنۍ والا راته ویلې، وایي ګوره پلان کې خیل تللی دي، ځان سره به ډېر خیال کوي. ما ورته وخندل، ما څنګه؟ تقریبا 400 کسان یې وښو چې دغه سره شریکان دي، دستور د دلته خلک کې شریکان یې هلته شریکان یې. سږ کال هم یو سپین ږیری راته مخته شو د دعا په نیت باندې، ورونه یې د ما مخکې شاګردان و، زه یې چې وپېژندم بیا راغی، نو 80,000 افغانۍ یې تروړې وې د طواف په حال کې. بل ماخوستن را روان یو، دغه هم ملګری د هغه د شبرغان د طرف و، دا بل غالبا د هلمند د طرف و. ماخوستن کې په ما پسې به ملګري لږ ډېر و، نو ما ته یې ویل چې صاحب دعا یې راته کړه چې هر څه چې و ټول یې رانه یوړه.
نو په هغه ځای کې باقاعده د غلا دپاره ځي. نو نبي علیه السلام ځکه ویلي دي چې پورته یې که یا خطر دلته هم شته. خو یو ځای د فرق دا بعضې خلک فکر کوي چې په مکه معظمه کې به خیال چا دا و چې دا اعلان به تر کاله نه وي اخلي. د دغه په تقاضا بعضې خلک ویي موجب د احد الامرین ورسول د مقتول اختیار دی، د قاتل اختیار نشته پکې. خوښه یا سړی وژني که دیت ته راخلي، که د هغه خوښه نه یم چې نه زه وژنم دې نه دیت به راکوي خامخه. د امام شافعي صاحب د غورایه د ظاهر د حدیث مبارک په تقاضا چې ورثه د مقتول د دغه دوه امرینو په منځ کې د دې اختیار ده، نو موجب د قتل عمد دغه دواړه شیان دي، که قصاص ده او که دیت اخیستل دي. فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، چې د څه در سره کړي هغه یې موجب ده. د د تا قریب وژلی، ته به هغه موجب دا ده چې هغه به وژنې، قصاص به اخلي، په یغه شکل به انتقام اخلي. او حدیث مبارک هم یې العمد القود والخطا الدیه، عمدن چې وژل وشي موجب قصاص ده، د خطا موجب دیت ده. او فمن عوفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء الیه باحسان. هغه آیات په تفسیر کې خبره ده. فمن عوفي له، عوفیا یو معنا دا ده یسره سهله. فمن عوفي له من اخيه شيء، که چاته میسره شو د ورور د طرف نه یو شی، نو فتباع بالمعروف، اتباع د بالمعروف او ادا د بالاحسان. څه معنا په دغه تفسیر؟ د قریب د مقتول دپاره د قاتل د طرف نه دیت ورکړی شو. فمن عوفیه یعنی سهله یسر له من اخیه، د هغه اخي نه قاتل مراد ده چې د یغ د طرف نه که ده ته شی مقرر کړی شو، بیا نو فتباع بالمعروف، دا قریب د مړي د اتباع بالمعروف کوي، تنګیي دی نه چې اوس په دغه ځای په ځای دغه 10,000 درهمه یا د 1000 دیناره یا د 100 اوښان ځای په ځای راکړه. نه، اتباع د بالمعروف کوي او د یغ طرف نه د ادا الیه بالاحسان وي. دومه معنا یې دا ده فمن عفی له من اخیه شیء، چاته که معاف کړی شوه د هغه ورثه او د مقتول د طرف نه، اخي نه هغه مراد دی یو څه شی. څه معنا؟ قصاص معاف کړی شو، بیا نو خبره دیت ته لاړه، بیا په دیت کې په اداء بالمعروف و فاتباع بالمعروف و اداء الیه بالاحسان. دا د یوه معنا اخلي چې یو سره خواښه په دغه دوه کې چې کوم یوې قصاص وي، که دیت خو که دیت په لاس ورغی، نو بیا د اتباع بالمعروف کوي، ادا بالاحسان کوي. موږ یې چې نه، فمن عوفي له من اخیه اصل کې خو د ده موجب قصاص و، خو که د قصاص عفو ورته وکړی شوه چې هغه اصلي موجب ده، بیا دې نو په دیت کې په جوړه کې هم تنګول نه کوي، په اتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. نو موجب د قتل عمد قصاص ده، دیت فدیه ده. په فدیه کې ترازی د طرفینو شرط وي. اوس نو که جوړه کېده د ورثه او د مقتول د طرف دیت غوښتل کېدو، قصاص نه و، هغه به د قاتل په رضایت باندې وي. قاتل کله د 1000 دیناره یا 10,000 درهمه یا 100 اوښان پیدا کوی نشي، مرګ ته تیار یې، خو یخ ته نه یې تیار. ټول عمر زه ټول جیداده چې خرڅ کړم هم دغه روپۍ نشم پوره کولی، مړ مې که. هغه وایي په رضایت یې هغه باندې ده، خو چونکې غالبه دا ده چې هغه راضي کېږي چې ځان یې د مرګ نه بچ کېږي، که نه یې په واقع بعضې خلک وایي چې پیغمبر علیه السلام دپاره اجتهاد نشته. ولې نشته؟ ځکه موږ مامور یو په اتباع د ده باندې، ده ته د الله د طرف نه وحی نازلیږي. هغه بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء ان صلاة الليل مثنى مثنى. وبسند متصل منا الى امام الترمذي رحمه الله تعالى عليه قال حدثنا
حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. وفي الباب عن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ویلې صلاة اللیل مسنا مسنا او که د سپې د چاود نه ډارېدې فاوتر بواحدتین دې دا معنا نه ده چې وتر یو رکعت وکړه دا لمونځ طاق که په یوه رکعت د دوو سره چې بل منظم شي خو ذاتي طاق ګرځي فاوتر بواحدتین خو د شپې په اخر کې وتر کا تهجد مخکې وتر شاته اخر کې وکړه. اوس د دغه حدیث مبارک په تقاضا د شپې د لمانځه په باب کې خو راغله چې دوه رکعاته حکم چې پیغمبر علیه السلام وکړو نو بهتره دا ده چې دوه رکعاته وي. مسله دا ده چې د امام صاحب په رایه شپه یې که ورځ یې رکعات دي په یوه تحریمه هغه دلیل نیسي په هغه احادیثو چې د شپې د لمانځه په باب کې وروسته را روان ده د دوه مخکې د حضرت ام المؤمنین چې څوک پوښتنه کوي د نبی علیه السلام د شپې د لمانځه دا ورته ویایي چې حضرت پیغمبر علیه السلام به د 4 رکعتو نیت وتړو د حسن او د طول نو پوښتنه مه کوه بیا به د 4 رکعتو نیت وتړو 4 رکعته راغلي دي د ماسپښین نه مخکې 4 رکعته دي. هغه پرون روایت چې صلات اللیل والنهار صاحبین مبارکین دې موږ ویایي چې د شپې لمونځ 2 رکعته بهتر ده په میاشت کې دغه روژه پر نفلي ثواب ډیر لري یا اکثر یا د عاشورا ورځ درې څه قوله دي پکې یا ټول محرم یا اکثر یا د عاشورا د ورځې دغه ثواب په نفلي روژو کې د دغه ورځې ډیر ده.